دلته زه 2 عدده لرم. پورته عدد کې زه لرم 1 2 3 تر 10 او 1 2 3 4 5 تر 1. 3 دانې لسه او 5 دانې 1 یا 15 دېرس. دویم عدد چې دلته لرم 2 دانې لس دي. 1 2 او زه لرم 1 2 3 4 5 6 او تر 7 دانې 1 پورې. 2 دانې لس او 7 دانې 1 ګون. او اوس چې زه غواړم تر سره کم، زه غواړم دغه ټول عدد سره یو ځای کم. که دغه دواړه عددونه غواړم سره یو ځای کم، غواړم 15 دېرش جمع 20 زیات کړم. او یا هم یو له بله سره فکر کولو لپاره دا ده، غواړم چې ټول دغه بلوکونه سره یو ځای کم. غواړم چې دغه ټول بلوکونه ور زیات کړم. نو راځئ چې سره پیل کو. راځئ لومړی له یوې خانې څخه دلته پیل کو. که زه دلته 15 دانې 1 لرم، 7 دانې 1 دلته لرم، نو که زه چېرته 7 دانې 1 په 15 ور زیات کم، ټول به سره 14 دانې 1 شي. دغه حاصل به 12 شي. زه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 او 12 به واخلم. اوس شاید دې ستونزې ته مو پام شوی وي. د دې لپاره چې که چېرته زه 15 جمع راواخلم، نسم کولی ولیکم یوازې 12 عدد د یوې خانه کې. زه یوازې د یوې خانې عدد ته اړتیا لرم. کولی نسم 2 خانې عدد ولرم. ښه، نو مونږ کولی شو سره یو ځای کړو. ښه، هغه کار چې مونږ کولی شو سرته یې ورسوو دا ده چې لاس له دغه واخلو او هغه په یو ګروپ تبدیل کو، او هغه به د لسیس په ځای ږدو. زه د څه په هکله خبرې کوم. که هغه څه چې غواړم سرته یې ورسوم، کولی شو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 او لاس واخلو. نو مونږ کولی شو چې دغه لاس له دې ځایه واخلو او هغه سره یو ګروپ کو د دې ستونو په ډول. نو راځئ چې سرته یې ورسوو. نو راځئ چې هغه په شان د دغه کتارونو سره یو ځای ولیکو او وروسته دغه کتارونه د لسیس په ځای ونښلوو. که هغه کار چې زه دلته سرته رسوم، هغه کار چې زه غواړم دلته سرته ورسوم، دا ده چې یوه ثانیه صبر وکئ. راځئ چې ووینو. ډېر ښه. هر وخت چې زه هغه ټول کار چې زه دلته سرته رسوم، دا دی چې زه دغه لاس له د ځای څخه اخلم او زه دغه ټول بیا د لسیس په ځای ګروپ کوم. ځینې وخت دا انتقالوي او وایي. ښه، د دې پر ځای چې ووایو 10 دانې 1، دغه په شان د 11 لیکم. ښه، د دې پر ځای چې ولیکو 10 دانې 1، زه دغه د 10 په ډول لیکم. که هغه زموږ لپاره څه کار کوي؟ زه اوس د 21 په ځای 2 دانې 1 لرم. زه یوازې 2 دانې 1 د 21 په ځای لرم، مګر اوس زه لاس زیات د لسیس په ځای کې لرم او یو لاس زیات د لسیس په ځای کې لرم. ځینې وخت دغه کار ته انتقالول هم وایي. د دې لپاره چې ووینئ 15 جمع کېږي 12، تاسو 2 د 21 په ځای کې لیکئ او وروسته تاسو یو د لسیس په ځای کې لیکئ. د 12 عدد جوړ دی له 1 او 2. صبر وکئ، دغه موضوع لږ شانته روښانه کړم. 15 جمع مساوي کېږي په 12 او دغه کار چې موږ دلته وکړه دا ده، موږ یو دلته ولیکه، موږ د لسیس په ځای کې ولیکه، موږ هغه دلته ولیکه. همدا دلیل ده چې داسې معلومیږي چې دا مو دلته راوړی. تاسو یې پورته ځای کې دروئ، مګر یوازې دغه تاسو د لسیس په ځای کې لیکئ. دلته یو اسانه ځای و چې سرته یې ورسوو، مګر هغه څه مو چې دلته سرته ورسول په یاد مو وي. وګورئ، موږ لرو 15 او 7 چې کېږي 12. موږ 12 د 21 په ځای کې لیکلی نه شو. نو له دې کبله راځئ چې د هغه لاس له 12 واخلو او هغه وروسته لکه لاس او دلته 2 عدد باقي پاتې ده. مګر تر ټولو اسانه لاره چې باید په هکله فکر وکړو دا ده چې 15 جمع مساوي کېږي په 12. 1 او 2. موږ لرو 11 جمع 13 جمع 12. ښه، د هغه حاصل به څو وي؟ د هغه حاصل 6 دانې لس به وي. 1 جمع 3 جمع 2 مساوي کېږي په 6. نو راځئ چې هغه سرته ورسوو. نو موږ داسې نه ده، اشتباه شوه. څه مې چې غوښتل هغه و
صبر وکئ، هغه یو رقمي و چې مونږ لرو یو او همداشان دوه. مونږ درې لرو. او همداشان څلور لرو. زما کمپیوټر خپل سرعت له لاسه ورکوي. 5 او لرو 6. 6 دانې لاس. 6 دانې لاس. د هغه پایله به څه وي؟ 1 لاس جمع 3 لاس جمع 2 لاس کیږي 6 دانې لاس. 15 جمع 20 مساوي کیږي په 2 15 جمع 20 کیږي په 6 دانې لاس او 2 دانې یو، یعنی 2.